السلام علیکم. دا وخت زه په غونډکي کې د غازي سیل سره مخامخ شوم. د ده نه به زه د ده په حالاتو باندې تپوس کوم چې یاره تاسو شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده او ما ته به د خپل ژوند ابتدایي حالات ووایي چې د ده پیدایش په کوم کلي کې شوی دی. السلام علیکم غازي سیال صاحب. وعلیکم سلام. فاروق بلا قرور ډېره زیاته مننه دې کوم. ډېره مننه. تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو پیدایش کوم ځای شوی دی؟ پیدایش خو زما په دې غونډکي کې شوی دی او مطلب دا دی بس دا ابتدایي تعلیم هم روان او تر دې د مراورو چې دا د شاعر شوم پکې یو څو کتاب هم چاپ شو. نو ابتدایي تعلیم مې په خپل علاقه کې تر د اتنا کلاس نه والا او تر د 14مه پورې چې کوم ما په خپل علاقه کې ویلې. او شاعري مو د کوم وخت نه شروع کړله؟ یاره شاعري خو چې زه کله 6م کلاس ته پاس شوم نو د استادانو او صاحبانو دوی به د شعرونه میرونه وي او ما به مطلب دا دی چې لکه دا شعرونه خوښېدل ډېر زیاته. بیا چې مې کله خپل لیکل شروع کړل هغه یو استاد ته ما وښودل نو هغه وایي چې اول که ته خو شاعر یې نو بیا د هغې سره سره غازي سیال بیا دا سیال چې کوم دا د شاعري هغه تخلص ما ته راګړی شو. اوس دا د 6م نه واله تر د دې ټیمه پورې نو بلا وخت شو. غازي سیال صاحب بله پوښتنه به زه ستانه دا کوم چې ستاسو په خاندان کې داسې څوک شاعر و چې تا د هغه نه یعنې مطلب دا دی چې زده کړه وکړه ښودنه د چا نه ده زده کړه؟ نه زمونږ په خاندان کې خو څوک داسې شاعرۍ طرف ته نشته خو اوس دا تر دې چې کوم دا دغه روان دی ما چې کومه شاعري روانه کړې ده او دغه اوس دا لیک مطلب دا روان دی لیکل کومه نو په دې کې ما ګلنار بیګم لم بلا سندرې ولیکلې ډېر د هغې غږ به تاسو اورېدلی هغې له مې هم ډېرې سندرې لیکلي دي او مطلب دا لیکم لا لیکیم نو اکثر مونږ هغه چې کینو نو هغې ته دا سندره بار اړوم چې یاره دا به په سټوډیو کې داسې دا به داسې یعنې ستا د غزل سره هغې یعنې ډېره مینه او ډېرې ورسره محنت وکړو. بالکل بالکل. او ستاسو غزل چې دی هغه وچلېدو. داسې غازي سیال صاحب ستاسو علاقه خو ډېره زرخیزه او شنه علاقه ده په دې کې چې کومه ګلنار بیګم هم پاتې شوې ده نو هسې د دې علاقې په هکله راته ووایه چې د هغې په نوم باندې په دې علاقه کې څه داسې پارک یا پل یا یو چوک جوړ شوی دی؟ بالکل د هغې په نوم باندې چې دی ګلنار پارک هم دی او یو ګلنار څوکۍ بورډ هم لګېدلی دی. یو بل چې کوم دی تاسو د پل خبره کړئ یو پل شته وړوکي شانتې پل دی هغې کې ګلنار پل ورته وایي هغه ګلنار باندې ټول چې کوم دی دا 3 سیزونه د هغې په نوم باندې جوړ شوي دي او د هغې نوم چې کوم دی دغه ملګرو دا ما د غازي سیال صاحب سره خبرې وکړې او تاسو واورېدې او د خپل ژوند د حوالې او د شاعرۍ هغه ټولې خبرې ته ما ته وکړې او تاسو واورېدې. په دې وخت موږ له اجازت راکړئ د الله په امان.